السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، نن ډیر یو مهمه موضوع باندې بحث کول غواړم. هغه د انسان د زندگی مقصد. د انسان د زندگی مقصد څه شی دی؟ دلته دوه قسمه فکرونه او سوچونه دي. یو ډله خلک چې دی هغه دا فکر کوي چې د انسان د زندگی مقصد هغه صرف او صرف دا دی چې ډیر مال وګټم. څنګه کولی شم ډیر مال وګټم، شهرت ولرم او ښه ژوند ولرم، په سهولتونو کې خپل ژوند تیر کړم. آیا دا د انسان د زندگی مقصد دی؟ الله سبحانه و تعالی د انسان د زندگی مقصد چې دی هغه په د آیات کریمه کې ذکر کړی. الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله وایي ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مګر د خپل عبادت او بندګۍ لپاره. نو ډیرو خلکو ذهن ته به دا سوچ راځي چې ښه انسان چې پیدا دی د عبادت او بندګۍ لپاره، نو آیا موږ به تجارت نه کوو، مال به نه ګټو، دنیا ته به بالکل شاړو؟ نه، داسې نه ده محترمو. د تجارت چې دی یا د حلال رزق طلب چې دی دا خپله یو عبادت دی، خو چې کله تا نه د دې په وجه باندې دین نه پاتې کیږي. دین چې دی هغه د انسان ته هر څه واضحه کړي دي. د هر یو شي لپاره یو خپل قانون هغه رالیږلی دی، یو چوکاټ یې جوړ کړی دی چې په دې حدودو کې ته تجارت کولی شي، د حلال رزق ګټلی شي او دا د دنیا ضرورتونه دي دا ته پوره کولی شي. خو مونږ چې کوم ځای کې خطا شوي هغه دې ځای کې چې مونږ مقصد چې دی هغه عبادت او بندګي هغه مونږ هیره کړې ده، او کوم چې ضرورت دی د انسان د ژوند هغه مونږ خپل ټارګټ او خپل مقصد ګرځولی دی. نو دغه ځای کې بیا مونږ تاوانیان یو. کله چې مونږ مقصد وپېژنو چې مقصد څه شی دی او ضرورت څه شی دی، نو انشاءالله بیا به زموږ زندگی بالکل د شریعت مطابق چې دی هغه تیریږي. نو دا خبره بالکل غلطه ده چې بالکل دنیا ته به شا ګرځئ او بس ټول ورځ جومات ته به ځئ. نه، انسان ضرورتونه لري خپل ژوند کې، او الله سبحانه وتعالی انسان ته چې دی اجازه ورکړې ده چې د خپل ژوند د ضروریاتو لپاره ته کولی شي تجارت وکړي، کولی شي دنیا وګټي. خو دا دنیا ګټل او دا تجارت دی تا نه دین هیر نه کی، یا د ستا د دین ته چې دی نقصان ونه رسوي. ځکه چې ټول نه اهم شی چې شی دی هغه دین دی، ځکه دنیا خو کافر سره هم ده. نو دا خبره یاد ساتل پکار دي.